سلام دوستانو، هیله ده چې ښه به یې. غواړم تاسو ته یو ښایسته په زړه پورې عکس جوړ کړم. تاسو هم کولی شئ چې دا عکس په ډېرې اسانۍ سره جوړ کړئ. نو هیله ده زما چینل سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل نشان ووهئ. نو راځو دوستانو عکس جوړولو ته. دا عکسونه دي زه غواړم چې دغه عکس انتخاب کړم. دغه عکس مې انتخاب کړ، غواړم چې د دې برزو چې دی د دې رنګ بدل کړم. نو زه افیکټس ته چې لاړئ ځو خط چې دی دغې باندې زه اخري ته یې ځو کلر به ووهئ. کلر کې د رنګونه دي، مطلب هر یو رنګ چې ستاسو خوښېده هغه کولی شئ تاسو ورته استعمال کړئ. اوس د دې رنګ ګورئ دغه رنګونه دي، مختلف رنګونه لري. هر رنګ چې تاسو خوښېدلو هغه کولی شئ تاسو انتخاب کړئ. مطلب زه غواړم دغه رنګ انتخاب کړم. زه دغه د پنسل پاک علامه وهو، کوم ځایونه چې اضافه دي بغیر له برزو څخه هغه دغسې پاکوو په ګوته باندې. هغه چې پاک شول دغسې به یې پاکو په کراره تر څو عکس کیفیت خراب نه شي. دا زه اوس مخ ته ورځو، مخ پاکوو، مخ عکسونه داسې به پاکو، دا چې داسې به ورو ورو په کراره به پاکوو. نو دوستانو د دغې رنګ کوم اضافي ځای کې چې رنګ پاتې شوی هغه پاک شه. اوس دغه د اوکې علامه ووهئ. دا چې تاسو ووهله اوس نو ستاسو خوښه ده، هر رنګ چې غواړئ هغه تاسو ته درځي. مطلب او که دلته مو رنګ خوښ نه شو نو تاسو کولی شئ چې دغه رنګ هم استعمال کړئ، دغه هم استعمال کړئ، دغه او که دا بیخي ستاسو نه خوښېږي نو لاړ به شئ فلټر نه دویم FX هغه به ووهئ. دا بټن باندې به کلیک کړئ. کله چې دا تاسو کلیک کړه نو اکثره زه چې کار اخلم د BW نه کار اخلم. BW ته ځو، BW به تاسو پیدا کړئ. دغه BW چې پیدا شو نو دلته اضافي خانې دا چې پاکو مطلب اضافي رنګونه پاک شول. دا علامه به ووهئ. دلته دغه رنګ سپین شو. اوس د دې رنګ سپین شو نو دا هم دغه بټن وهو. اوس دغسې رنګ شه، مطلب زه غواړم چې د دې رنګ دغسې شي. اوس دلته دغه تیزیږي، دغسې نور تیزیږي، داسې نور هم صفا کېږي. دا رنګ خپل دغسې سپین رنګ راځي، داسې دغسې. نو غواړم چې د دې رنګ څخه استفاده وکړو. دې رنګ څخه موږ تاسې استفاده کوو. نو دا بټن وهم. دوستانو غواړم هغې ته یو عکس د دې زربرنۍ په سر باندې یو عکس راولم، لکه غواړم د دې سات عکس د دې په سر باندې راولم. نو دغه به موږ تاسو داسې کراپ کوو. دا عکس مطلب دغسې موږ کټ کوو. دا چې کټ کړه دا د مارک صحیح علامه به ووهو. نو دا مو چې ووهله عکس به دلته راشه، بیا د هغه د دې فلټر علامه ووهو. نو په بخارۍ سره کله چې غواړو یو عکس دغې ته اډ کړو نو دا عکس به ووهو. دغه د اټو کټ ته چې علامه به ووهو، دې باندې مو چې کلیک وکړه نو دا داسې کټ کوو. مطلب دا پاس کنج علامه ووهو. کله مو چې دا ووهله نو عکس به بېرته راشي. د سات عکس راغی. کله چې دا راغله دا کوم اضافي شیان چې دي دا چې دي هغه نه پاتې دي. دا وهو، بیا د سیو علامه وهو. کله چې دا سیو شو نو دغه د
د دې بلند په نوم چې دی دغه بلند دا وهو مطلب ملټیپل دغسې راځي، کالر برن دغسې راځي، ډارک دغسې راځي، لایټ دغسې راځي. موږ او تاسې هغه به برابر شي. کله هم چې لایټ ووهه مطلب موږ او تاسې عکس دغسې راغی. دلته اضافي سپین لیکل نښه پاتې شوې ده، دا دغسې پاکوو په پنسل پاک باندې صحیح علامه وهو. دا هغه شه او که دا مو خوښه وه نو اپلای ووهئ، که خوښه مو نه وه بېرته دا ایسته کوو، د دې ضرب علامه وهو. کله چې دا اوس بل عکس ورته راوړو مطلب راوړو په ما عکس همدغه کټ اوټ وهو. کټ اوټ هم چې ووهه دومره به کافي ده. کله چې دا هغه کړو کافي د سیو به ووهو. سیو چې ووهو دا به دغسې راشي، دغسې چې کله راغی د اضافي مطلب دومره مونږ ته اضافي دی، دغه ترې کټ کوو. دا مو چې کټ کړ دا علامه وهو، بلند وهو، بلند به ملټیپل کړو. ملټیپل هم چې کړ په ما د ستاسې خوښه ده دلته لګوئ، داسې لګوئ، هغه تاسو پورې مربوط ده. دا اپیسیټي چې دی دا کمیږي، رنګ یې زیاتېږي کمیږي، مطلب دا دومره شه. که خوښه مو اپلای ووهئ، که خوښه مو نه وه ضرب علامه ووهئ. آوټپوټ ته ځو، بل شی ورته راوړو. آوټپوټ ته ولاړ شو مطلب غواړم دغه دې دا علامه دې ته راوړم. کټ اوټ وهو، کټ اوټ مو ووهه، دا شی دا ورته راوړو. کله چې دا راوړ دا وهو. دا غواړي هرې خواته چې تاووئ دغسې. زه غواړم دغسې شي. دا خپله کیپسیټي ده چې څومره غواړئ، تیزې غواړئ، لږ سلو غواړئ، تتې غواړئ، دغسې ما په اندازه دغسې پخوئ. که غواړئ دغه یو سیو کړئ نو اپلای ووایئ، که غواړئ چې لرې کړئ نو دا شی ښه نو ځم. غواړم دې زر پیرنی عکس که غواړئ چې زر پیرنی ته هم داسې عکس ورکړئ. دا پاکوو، د اضافي شاته بیکګراونډ یې ټول داسې پاکوو، لاس او دغه شیان هم پاکوو ورسره. کله چې دغه پاک کړ مطلب ستاسو غواړئ دغه رنګ ورکړئ، سره کوم رنګ غواړئ، دومره تیز سلو مطلب موږ غواړو چې دغه رنګ شي که نه، دغه رنګ صحیح ده. او که غواړو په دې رنګ کې بېرته خط جوړ کړو کپسیټي به یې کوئ 1 2 3 دا عکس به بیا دغسې راشي. غواړئ دا په کوم رنګ کې ښه ښکاري، په دې رنګ کې ښه ښکاري، دې کې ښه ښکاري، کوم کې ښه ښکاري. زما فکر دغه رنګ به یې ښه وي. د کله چې موږ تاسې دا انتخاب کړو
د کومې اضافي ځایونه چې پاتې دي غوړو دغه رنګ خاک دا غوړو د خاک دا موږ مطلب اپلای کړ چې دا رنګ یې ښه ده.